هر نیک عمل باید موږ تاسو وکړو. هر نیک عمل ته باید موږ تاسو لاس واچو، که وړ وي که غټ وي. الله سبحانه وتعالی د توفیق راکړي. او درویشتم حدیث دی د عدی بن حاتم رضی الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق علیه. درویشتم حدیث کې دا د عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت دی چې ویل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدلو چې د ویل اتقوا النار تاسو خپل ځانونه د اور نه وساتئ، د دوزخ د اور نه وساتئ، ولو بشق تمرة، حتی که په نیمه خرما هم کیږي نو تاسو ځانونه وساتئ. بشق نیمه تمرة خرما، حتی په نیمه خرما صدقه ورکولو باندې چې کیږي هم تاسو باید ځان وساتئ. یعنی هغه نیمه خرما چې څوک وس لري هغه نیمه خرما د هم انسان ورکړه، نیمه خرما د هم انسان ورکا او الله سبحانه وتعالی په دغه نیمه خرما صدقه باندې الله سبحانه وتعالی شاید انسان د اور نه وساتي، د دوزخ د اور نه وساتي. نو الله سبحانه وتعالی څومره کریم ذات دی، څومره سخی ذات دی چې په نیمه خرما باندې انسان الله سبحانه وتعالی د هغه نه ساتي، د اور نه د دوزخ نه ساتي. نو دلته بیا باید یو غلط فهمی ونه شي چې والا که څوک که فرایض نه کوم د اعمال به ورته ثبت دي. نه، فرایض خپل ځای لري، فرایض باید وشي. ایمان دغه ټول نیک عملونه چې دي د انسان د ایمان او د اسلام په اساس باندې په بنیاد باندې قبلي. انسان که اسلام ونه لري، ایمان ونه لري، هیڅ عمل نه حسابي، هیڅ عمل نه ثبتي، هیڅ عمل یې بدله نه لري، نیک عمل یې بدله نه لري. داسې کفار شته دي چې د بعض مسلمانانو نه ډیر نیک عملونه کوي، ډیر خیریه کارونه کوي، ډیر د خلکو څخه کوي. داسې کفار شته دي، اما د دې د نیک عمل ضرب د صفر دی. د دې د نیک عمل هیڅ کوم ارزش نه لري الله سبحانه وتعالی، ځکه چې دی ایمان نه لري، ځکه چې دی هغه نه لري، دی اسلام نه لري. دی د نیک عمل په دو امید نه کوي چې الله سبحانه وتعالی به ماته ثواب راکا یا به ماته جنت راکا. دی جنت دوزخ مینی نه. نو دغه خاطره دی دا کار نکا، دی ایمان نه لري، نو دغه خاطره هغه نیک عملونه د دی هیڅ نه قبلي. نو دغه ټول نیک عملونه چې دي د ایمان او د اسلام په بنیاد باندې ده قبلي. فرض مثال یو سړی دی او د فرض مثال په یو شرکت کې د کار نه دی نیولی، د یو شرکت کارمند نه دی، برون سړی دی رسي د شرکت کارونه کو، په خپل سر د شرکت کارونه کو او د شرکت په کارو کې لاس وي او بیا ورته وی چې فرض مثال ماته معاش او ورته وی موږ ته مقرر کړی نه یې، ته د دو شرکت کارمند نه یې، تا ته چا وویل چې دا کار وکړه؟ ته اصلا اول مقرر نه یې. هر وخت چې مقرر شولې، هر وخت چې موږ ته ونیولې، پس دغه به ته مثلا د موږ په کارو کې ته به موږ سره کار کوي. اوس تا ته اجازه نشته چې د موږ سره کار وکړي، د موږ په کارو کې کار ولرې، ته اصلا اجازه نه لرې، ته اصلا یعنی بد دې کړي دي چې ته د موږ په کارو کې د کار لاس وایلی، کارونه درته کړي دي نه به درته، موږ خو نه وو درته ویلي، ته خو د موږ کارمند نه یې، اصلا موږ نه یې مقرر کړی. نو موږ تاسو باید اول فرض مثال په یوه مملکت کې انسان باید تذکره ولري چې هغه د دغو مملکت کې بیا وسیدای شي، کار کړی شي. تذکره باید ولري. چې تذکره ونه لري او غیر قانوني سړی یو مملکت ته ننوځي او هلته بیا خیریه کارونه کو چې دولت یې ونیسي، دته شاباسي نه ورکوي چې آفرین تا ښه کار کړی. نه، ورته ویلي دي چې ته بې قانونه ولې ننوتلی یې، تا ویزه او پاسپورت نه لرې، ولې ننوتلی؟ دا چې هر څومره ښه کارونه یې کړي وي، خیریه کارونه یې کړي وي مملکت کې، هغه به صفر.
بیرته وباسي او را د مرګ کوي ورڅه. نو اسلام او ایمان د موږ تاسو او پاسپورت او ویزا ده چې نور اعمال د دو په اساس باندې یا الله سبحانه وتعالی هغه قبلوي. وفي روایت لهما عنه، او په بل روایت کې د علی بن حاتم نه داسې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ول چې په تاسو کې هیڅ څوک نشته مګر دا چې الله سبحانه وتعالی به ډیر زر د دسه مخامخ خبرې وکړه او د ده او د الله سبحانه وتعالی په مابین کې به ترجمان به نه وي. د ده او د ده په مابین کې به هیڅ کومه بله وسیله نه وي او الله سبحانه وتعالی به د ده خپل بنده سره مخامخ خبرې وکړي. د قیامت په ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی د هر بنده سره ځان ته خبرې کوي، حساب کتاب به اخلي. فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم. نو دا انسان چې خپل ښي لاس خواته وګوري غیر د خپل اعمالو نه بل شی نه وي. وینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدم. او کله چې دای خپل چپ لاس خواته وګوري دای فقط هغه خپل اعمال بل هیڅ شی نه ویني. وینظر بین یدیه فلا یرى الا النار تلقاء وجهه. او مخته چې وګوري خپل مخته چې وګوري د مخامخ به دای ور وویني، دای به دوزخ ویني، د مخامخ به ور وي، دوزخ به وي. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فاتقوا النار، نو تاسو ځانونه وساتئ. دلته رسول الله په اخر کې وویل نو تاسو خپل ځانونه د دوزخ د اور نه وساتئ، حتی که په نیمه خرما باندې هم وي. په نیمه خرما باندې هم انسان سه 1 روپۍ وي نور نه وي، هغه 1 روپۍ وس لري چې صدقه ورکړه وارد کړه. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نو که چیرې د ده څه حتی دغه نیمه خرما هم نه وي چې دی صدقه ورکړه، چې دی چا څه کومک وکړه، نیمه خرما هم نه لري، نو فبكلمة طيبة، نو یوه ښه خبر دې وکړه. شاید الله سبحانه وتعالی انسان حتی په یوه ښه خبر باندې انسان الله سبحانه وتعالی جنت ته بوځي. الله سبحانه وتعالی شاید صغیره ګناه په ښه خبر باندې. نو نن ورځ موږ تاسو وینئ د بعضې خلک دو ته نه ګوري چې زه څه رقم خبرې کوم او څه ویایم. نو هر رقمه خبره چې د خولې نه راوځي ویایي، خپل خبرې نه سنجوي چې زه دا خبر وکم، دا مجلس د دو ځای دی، د دو خبرې ځای دی، زه یې وکم که نه. او نیکه خبر نن سبا ډېر کمه ده چې یو څوک چاته نیکه خبر وکړو، ښه خبر وکړو، دا ډېره کمه ده. نو نیکه خبر کړل، ښه خبر کړل، دا صدقه حساب. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې ویلي دي چې څوک چې ایمان په الله تعالی لري او په ورځ د آخرت ایمان لري، یا د ښه خبر وکړه یا د چوپ اوسي. نو د بدو خبرو نه بهتر دی چې انسان چوپ اوسي. انسان باید همیشه کوشش وکړي چې لږ خبرې وکړي. په مجلس کې ناست دی کوشش وکړي چې لږ خبرې وکړي. کوم انسان چې ډېرې خبرې کوي په مجلس کې، ډېرې خبرې کوي او په هر شي کې خبرې کوي، د ده نه بیا هر رقم خبر وځي، دی بیا دغه خپل خبرې نشي کنټرولولی او د خپل او هغه خبرې د ده کنټرول نه وتلي. انسان کوشش وکړي چې لږ خبرې وکړي او په ځای خبرې وکړي او ښې خبرې وکړي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته دغه ټول خصلتونه چې په احادیث کې موږ تاسو نن وویل او دغه نیک اعمال، نیک خبرې، نیک خوینۍ، نیک اخلاق د الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټول ته راکړي. او ته ورسېدلو ته 24م حدیثه پورې چې انشاءالله دا به بیا انشاءالله بله ورځ وویو. دره بس دی. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته توفیق د عمل راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.